تازه چارواکي وایي د واخان له لارې د چین او افغانستان نښلولو ته ژمن یو. سلام، وخت بخیر ستړي مه شئ. د سرپرست حکومت اداري مرستیال په بدخشان کې د سیاحتي کنفرانس کې وویل چې د واخان له لارې له چین سره د افغانستان نښلولو ته ژمن دي او د دې لارې پر جوړېدو به کار وکړي. نوموړي په دې غونډه کې ویلي چې د ابریشم لاره به بیا جوړوي او افغانستان به د واخان له لارې له چین سره ونښلوي. د واخان دهلیز د بدخشان په پامیر غرونو کې موقعیت لري او له شمال ختیځ څخه افغانستان له چین، تاجکستان او پاکستان سره نښلوي. دغه دهلیز د افغانستان او د چین د شینجیک یا کاشغر سیمې ترمنځ یوازینۍ نښلېدونکې لار ده. د سرپرست حکومت چارواکي وایي د کنفرانس جوړېدو موخه د ګرځندوی صنعت ته پراختیا، نړۍ ته د لرغونو سیمو او د افغانستان د ښکلاو پیژندل دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی، هیله ده چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.